سلامونه او احترامات ملګرو. صدام حسین شباب ما یو ځل بیا ستاسو مخې ته یم. نن زه په خپله علاقه باجوړ کې موجود یم. سپرلی دی، شاته به تاسو راګرینې دي، په نظر راځي. ډېر ښکلی موسم دی. وایي یو شعر دی د سپرلي باره کې زما، وایي سپرلي رنګونه ورول هر خوا نغمې خورې وي، ستاسو په چم کې مې په هر لوري نظر تیر شو. یو کلام ستاسو مخې ته راوړم، تاسو ته وړاندې کوم. امید دی چې دا کلام به ستاسو خوښېږي. خو د روایتو تر مخه د کلام نه مخکې یو دوه ټپیزې دي. وایي لاړې د بل په لار دیلداره، لاړې د بل په لار دیلداره او څه وکړم رمه ناقراره، لږ مې تپوس کوه نګاره، وایي زما د پیغلې په شان یاره، راشه چې چل د ژوندانه درو ښایمه. او یو بل ټپیزه ده، وایي ښه د جرګو او کار سړی ومه، ښه د جرګو او کار سړی ومه او د پښتنو د لار سړی ومه، په قوم اوچت د سر سړی ومه، وایي د زمرو د ښکار سړی ومه، په تا مین شوم ګیدړان مې ځغلوینه. او یو بله ټپیزه ده، وایي د زړه په زور سترګو ته ګورم، د زړه په زور سترګو ته ګورم او شومه نسکور سترګو ته ګورم، څنګ به یې نور سترګو ته ګورم، وایي زه به یې د رور سترګو ته ګورم، رور به یې د خور سترګو ته ډېر کتلي وینه. او یو کلام دی مطلارز ده، وایي مقیش د ستارو یې په سور شال کړی دی، مقیش د ستارو یې په سور شال کړی دی او د تورو تورو زلفو یې په مخ ټال کړی دی. او چې څنګه به وي وسه لیونۍ په ژړا تلې، چې څنګه به وي وسه لیونۍ په ژړا تلې، او ډېر عمر پس مې زړه د ذهن سوال کړی دی. او چې واورېد د رباب ټنګ نو په سر یې جام راواړه. مخکې شعر دی، وایي چې واورېد د رباب ټنګ نو په سر یې جام راواړه، او دا ګوره که نه شیخ نن کم کمال کړی دی. او د کلي یو مین راته نن ښار کې داسې ووي، د کلي یو مین راته نن ښار کې داسې ووي، ما ولیدل په ښار کې هم چا لارې ته دیوال کړی دی. او نامه یې پرې لیکلې وه شباب خورایي نه کو، نامه یې پرې لیکلې وه شباب خورایي نه کو، دا کار یې په رومال په کم جمال کړی دی.